سلامونه دوستانو، ته مو درته روغ او جوړ خو خوشحاله به اوسئ. څنګه کولی شو فیسبوک پیج په خپل موبایل کې دوستانو جوړ کړو؟ نو فیسبوک پیج جوړول اسانه دی. ډېرو ملګرو همدغه غوښتنه کوله، ما ورته ویل زه تاسو لپاره یوه ویډیو چمتو کوم دوستانو. دا به شي خپل موبایل سیټینګ برخه ده دوستانو. سیټینګ برخه کې دوستانو په دې کې موږ تاسو ته اوس راځي او د پیج آپشن دی. دغه پیج آپشن د ریلز نه لاندې ښکاري دوستانو تاسو ته، او د برډې نه پورته ښکاري دوستانو تاسو ته. نو دغه د پیج آپشن دی دوستانو، را به شي په همدې باندې به کلیک واخلئ او بیا به راشئ په دغه کریټ پیج باندې به کلیک واخلئ او ګیټ سټارټ به وښیي. پورته تاسو ته وایي چې وټ ډو یو وانټ ټو نیم دیس پیج، وایي تاسو پیج ته کوم نام ورکوئ. نو را به شي همغه نام به ورکوئ چې کوم نام تاسو غواړئ خپل فیسبوک پیج ته دوستانو ورکوئ. نو زه راځم مثلا د یو پیج جوړوم او را به شي دوستانو بیا دلته په دې کې تاسو ته وایي تاسو خپلې کوالټۍ ورته انتخاب کړئ چې کوم لپاره تاسو دغه پیج کاروئ چې معلومات پکې اپلوډوئ. راځو اما انتخابوو په نیکسټ باندې دوستانو بیا کلیک اخلو. نو دغه رادیو سټیشن د سپوټن نشنتن نیوز میډیا ویب سایټ دوستانو، راځو په نیکسټ باندې کلیک اخلو. کله چې په نیکسټ باندې کلیک وایسته دوستانو لږ ورته منتظر کېږو تر څو زموږ او ستاسو ته بله صفحه راخلاصه شي. نو دغه هغه هغه دي تاسو لپاره کومه برخه کې چې تاسو غواړئ په دې کې معلومات نشر کړئ، همغه برخه ده دوستانو. همغه برخه به موږ ورته انتخاب کړو. ښه راځو دوستانو دلته وایي تاسو ته ادرس، تاسو خپل ادرس دوستانو ورکولی شئ، که یې غواړئ ورکړئ هم کولی شئ، که نه غواړئ هم کولی شئ دوستانو. نو ستاسو خپل هیواد، ولایت، همداشانتې ولسوالي، همداشانتې هر څه چې غواړئ کوم ځای کې اوسېږئ همغه ټول معلومات په دغه ځای کې دوستانو ورکړئ. او چوز سټي کې هم تاسو ورکړئ کوم ځای کې چې اوسېږئ، مثلا خوست افغانستان دوستانو. راځو په نیکسټ باندې دوستانو دلته هم کلیک اخلو. کله چې په نیکسټ باندې کلیک وایسته لږ مو نظر کېږي دوستانو، دغه زموږ پیج جوړ شو. په ډن باندې کلیک اخلو. دغه دوستانو زموږ او ستاسو پیج دی دوستانو، تاسو کتلی شئ زموږ سره فالوورز هم نشته. راځو په پورته پروفایل اپلوډ باندې کلیک اخلو دوستانو، تر څو یو تصویر موږ تاسو دې ته اپلوډ کړو. که غواړئ تصویر پرې ولګوئ هغه هم تاسو کولی شئ چې دلته یې دوستانو ورته ورکړئ. زه راځم مثلا دغه تصویر دی، دغه د راډیو لپاره زه یو پیج جوړوم. نو دغه دوستانو دغه دی. اوس تصویر به هم تاسو وګورئ چې تصویر هم په دې باندې به ولګېږي. اوسه پورې زموږ نه کوم پوسټونه کړي دي، هېڅ مو دوستانو نه دي کړي. لږ ریفرش کوو تر څو تصویر هم دوستانو پرې برابر شي. تاسو کتلی شئ دغه تصویر هم پرې ولګېده. نو دوستانو دغه پیج چې دی مکمل تیار شو. په دې کې اوس تاسو کولی شئ پوسټونه هم دوستانو په دغه برخه کې ترسره کړئ. نو کولی شئ هر ډول پوسټ چې تاسو غواړئ خپل پوسټونه هم په دې کې وکړئ. مثلا په دغې برخې سره زه یو د خپرونې پوسټ کوم دوستانو تاسو کتلی شئ او زه راځم مثلا تصویر هم ورته انتخابولی شئ. یعنې په دې کې تاسو کولی شئ چې خپل پوسټونه هم وکړئ دوستانو. نو زه راځم له ګیلري نه یو تصویر ورته شریکوم تر څو تصویر هم ورته شیر شي. ښه نو لږ ورته دوستانو منتظر کوم. زما نیټ یو څه ضعیفه دی. نو پیج جوړول دومره ګران کار نه دی دوستانو. په همدې خاطر ما هم غوښتل تاسو لپاره یوه لنډه شانتې ویډیو جوړه کړم، ځکه چې ډېری دوستانو همدغه غوښتنه کوله چې څنګه هغه پیج مونږ جوړ کړو، ځکه چې ډېری ملګري شاید پرې پوهېږي خو بیا ډېری نه پرې پوهېږي دوستانو. په دغه ځای کې دغه ایونټ نام دی دوستانو تاسو ته، او سټارټ ډاټا دی دوستانو، سټارټ ټایم دی. دې په اړه دې کې هم تاسو څه مه کوئ، بس هغه همداسې وي. همدغه دوستانو تاسو کتلی شئ زموږ پیج و چې ما پکې پوسټ هم ترسره کړی، او دغه تاسو مکمل دغه کریټ نیو پبلک دوستانو دغه سنټر دی، او دغه پروفیشنل ډیشبورډ دی دوستانو. په دې کې سټار آپشن هم لري، مونیټایز برخه هم دوستانو، او هر څه په دې کې شتون لري دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه پورته سټار آپشن دی، دغه کلیک چې پرې واخلئ او دغلته سټار هم تاسو لپاره فعال دي، خو دغه مونیټایز نه ځکه چې نوی پیج دی. سبسکرایبیشن هم دوستانو لري. ته څنګه او دغه مونیټایزیشن کنټک هم دوستانو تاسو کتلی شئ په دې کې هر څه لري. زموږ فالوورز هر څه اوس 0 دي دوستانو، دغه پیج کې هر څه 0 دي دوستانو. نو دغه ویډیو وه چې ما تاسو لپاره جوړه کړه، چې نورو ویډیوګانو لپاره بیا راځم تاسو په لویه لاس سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شپې ولرئ دوستانو. زموږ نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ تر څو تاسو لپاره نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم دوستانو اپلوډ کړو. تر بیا ښه وخت.